راشد خان یو ځلې بیا په تمه دی، خو څه شي ته او ولې په تمه دی؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. راشد خان چې د کرکټ له کپتانۍ څخه استعفا ورکړې ده، نو لامل یې هم همدا ښودل شوی و چې راشد خان بهرنیو لیګونو ته ځي او نشي کولی چې د ملي لوبډلې لوبډلمشري په غاړه واخلي. هماغسې وشول او راشد خان وایي چې د یو ځل بیا ډیر خوشحاله دی چې په بیګ باش سیالیو کې لوبیږي او د سیالیو پیلېدو ته ډیر په تمه دی. راشد خان د بیګ باش تجارتي لیګ کې د اډالټ سټرایکرز لوبډلې لپاره لوبیږي چې مخکې هم په دغه لوبډله کې لوبېدلی و. دغه د خپلې خوشحالۍ څرګندونه په خپل ټویټر کړې ده. راشد خان په خپل ټویټ کې ویلي دي چې ډیر خوښ یم چې یو ځل بیا په ای بي ټیم کې لوبېږم. هغه مخکې لیکلي چې د بیګ باش لیګ لپاره هر څه تیار دي او د لوبې پیلېدو ته سخت په تمه یم. راشد خان چې د افغانستان ملي لوبډلې لوبډلمشر و، څو ورځې وړاندې یې د کرکټ بورډ له لوري د هغه پر ځای پخوانی لوبډلمشر اصغر افغان کپتان وټاکل شو او راشد خان مرستیال لوبډلمشر وټاکل شو. راشد خان چې د هند تجارتي لیګ په ګډون د نړۍ په ټولو سترو تجارتي لیګونو کې لوبیږي. هغه د تجارتي لیګونو په برخه کې ډیر زیات شهرت لري. هغه په آی پی ایل کې بیا د سنرایز حیدرآباد لوبډلې لپاره لوبیږي. یادولو وړ ده چې بیګ باش تجارتي لیګ په استرالیا کې ترسره کیږي چې نن د دسمبر په 18 نیټه پیل شوی دی. لومړی لوبه د سیدني تندر او برسبن هیټ ترمنځ په برسبن کې روانه ده. د راشد خان لوبډله اډالټ سټرایکرز به خپله لومړۍ لوبه د ډسمبر په 21 نیټه د سیدني تندر لوبډلې سره مخامخ کیږي چې د استرالیا په کانبیرا کې به ترسره شي. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې همدغه ویډیو مو راسره تر پایه پورې کتلی وي. که چیرې مو ویډیو خوښې شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او نور دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.